یو څو دغه راوړه لونګ راوړه پر سر مې درد دی. بارتنګ بارتنګ نه لونګ اونګ اونګ نه لونګ بادرنګ یار بادرنګ د سر د درد لونګ راوړم لونګ. نو څه به وکړم له دا کار نه کوي. پلنګ وای دغه مجردي کې پلنګ نه در ښیم یو څه لونګ راوړه پر سر مې درد دی. سیدي بس پام یې ورېده بس سیدي در وړم ښاغلي عطاالله زر او سمیع الله چنار ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ او مرکه راسره کوئ. زما لومړۍ پوښتنه به دا وي چې څنګه مو دې کار تور فکر سو تاسو تمثیل کوئ پر ټولنیزو رسنیو باندې فکر مو وکړئ چې مثلا دا کار اغېزمن دی په څه ډول مو دا کار را شروع کړئ د کوم احساس له مخې مو را شروع کړئ؟ مننه پاڅون صاحب لومړی خو سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته لیدونکو ته بیا راځم پوښتنې ته دا چې چنار صاحب زما کشر ورور دی دا پروسه د لویه سره ده را شروع کړې نو بس ګای یوازې ګای د MCP سره ګای د بل کشر ورور سره نو بیا په تېر ژمي کې ما ورته ملک دی ورته اراده ده نو سم به ورته میدان ته سو سم کار وکړو شروع کړو نو بس موږ یو ابتدایي هغه کار مو شروع کړي سره هغه شو بس خلکو خوښوله دا ویډیوګانې خلکو خوښولې نو بالاخره د مینوالو مینې موږ دې ته اړ کړو چې بس دې ته وخت ورکړو او تقریبا یوه نه بل ورځ یوه نوې ویډیو خلکو ته وړاندې بالکل ښه خبره ده. چنار صاحب تاسو مخکې زر صاحب وویل چې مخکې په دې برخه کې هم فعالیت کوئ څه ډول فعالیت مو کوئ او کېدای راته ووایاست چې مثلا د هغه وخت فعالیت چې یوازې تاسو ترسره کوئ بیا چې اوس مثلا مشر ورور درسره دی څومره توپیر پکښې راغلی دی ښه والی؟ السلام علیکم اول تاسو ته ټول لیدونکو ته په دې چې ټول جوړ روغ یاست خوشحاله به یاست مننه. اوس راځم پوښتنې ته چې یوازې فعالیت دا داسې و چې ما د فعالیت یا دغه تمثیل سره ما د کوچنیوالي یا د کشروالي څخه ما مینه ورسره درلوده نو دا چې موقع په لاس راغله یا زه تر دا راورسېدم چې ما د خپل موبایل او خپل انټرنیټ په لاس راغله بس قرار ټیک ټاک کې ویډیو جوړول بعدا بس دغه دی راورسېدلو چې بیا دواړو ما ورته شروع وکړه نو په هغه وخت کې خلکو دونه جدي نه نیوله نه ما دونه جدي نیوله بس چې موږ ځان سره ټول ریپورټ ډېر پاره زاد ما سره کار نه کوي چې ما دا کار کړی او اوس چې ما ملا ورته کړی دی اوس راوړل نو اوس سم شروع اوس تقریبا 4 میاشتې په دې 4 میاشتې کې د خلکو غبرګون څه ډول دی خلک څه وایي درته مینوال څه وایي همدا شی درڅخه غواړي بل شی درڅخه غواړي یعنې ستاینه مو کوي غندنه مو کوي څه ډول؟ یا د خلکو کور ودانه زموږ توقع ډېر زیات زموږ سره مینه لري او زموږ دغه کار چې موږ کړی دی دا خوښ دي نو موږ دې ته نور هم هڅول دي چې دې هم ښه کار وکړو پخوا به دلته اوس موږ د دې په خپله پسې د دې نږدې سره کار کوو هغه چې خلکو ډېر خوښ کړو اوس مجبور یو لکه نن دا اوس موږ د شین غرار ولاړو د کندهار جدي مارکېټ ته هلته سره نو اوس د خلکو دا زیاتې مینې دې ته هڅولي دې ته راولاړ کړي چې نور موږ لاړ شو د داسې ځای کې ویډیو ثبت کړو چې هغه د هغه تعلیق موږ باید هغه ځای کې ځان وکړو. بالکل. او زر صاحب د موضوعات څنګه ټاکئ مثلا په ګډه باندې ټاکئ یا یوازې ستاسو د ذهن تولید دی چنار صاحب دا کار کوي د یو بلې خوا څخه دا شی راځي یا دا چې سناریو څه ډول باید جوړوئ په ګډه کښېنئ سکرپټ ورته لیکئ که نه ورته لیکئ؟ مننه جوړ اوسې اکثر زموږ ستاسې د ټولنې موضوعات دي یا مثلا دا اوس په تېرو ورځو کې د واده اړوند یا د مېلمستیا اړوند ویډیو وه چې مثلا تا یوه کس ته بلنه ورکړې هغه ته 4 نور د ځان سره راکړي چې دا په خپل ذات کې ډېر غلط کار دی نو دغه ټولنیز موضوعاتو ته ګورو بس دوی راپام کوي چې پر پلاني شي به جوړه کړو نوره لیکنه وو دا سناریو سکرپټ برابرول بیا زما کار دی بیا چې سکرپټ جوړ سي د ویډیو د مخه بیا دواړه یو تر نظر تېروو بیا یو شی دی ور اضافه کوي یو شی زه کموم یعنې تقریبا په دواړو دا سکرپټ لیکل کېږي.
ښه یعنې دغه ویډیو چې ما کتلي مثلا ستاسو زیاتره ویډیوګانې زه پر ټولنیزو رسنیو یا په ټیک ټاک باندې ګورم 1.5 دقیقې لا تر 2 دقیقې پورې په دغه دغونه ویډیو چې تاسو جوړوئ څومره وخت ورباندې مصرفوئ مثلا 1 ساعت نیم ساعت زیات کم تقریبا اوس داسې ویډیوګانې شته چې هغه ون ټیک ورته وایي یا یو شاټ ورته وایي هغه مثلا داسې ویډیوګانې شته په 10 دقیقې 8 دقیقې 15 دقیقې کې هم تقریبا ثبت شوي وروسته بیا 10 15 20 دقیقې نیم ساعت بیا ایډیټ نیسي ځینې داسې ویډیوګانې شته اوس سهار موږ 9 بجې ولاړو الجدید مارکیټ ته د یادونه وکړله تقریبا 11 بجو ته راغلو موږ په یوه دوکان کې 2 ویډیوګانې ثبت کړلې چې تقریبا 2.5 ساعته وخت یې ونیو نو سمو کار ورته ویلی ځای ته په کتو سره ځینې ځای کې مینوال هم راباندې پېښ شي یا مثلا د دې دوکان کې موږ ویډیوګانې جوړوو مینوال راشي نو هغه دوی خو زموږ په کار کې مزاحمت یې خو موږ دوی ته نه وایو بس هسې نه چې زړه ازار شي ویډیو موږ جماعي ته رسولي بیا به دوی کې څوک وخاندي څوک مداخله وکړي څوک ډایلاګ را اضافه کړي نو په دې خاطر څه وخت زیات بالکل رښتیا او چنار صاحب یو بله خبره چې ما ته ډېر ښه خوند راکوي چې تاسو دواړه وروڼه یاست او دا کار کوئ او یعنې دواړه په ګډه باندې اکټینګ کوئ تمثیل کوئ زموږ په ټولنه کې داسې دي چې مثلا مشر ورور د کشر ورور تر مابین یو ولم نزاکتونه یې حتی د هغه مخ ته په زوره خندلی لا نه شي دغه شی ستاسو مابینځ کې د لویه سره نه وو که اوس مو داسې د انډیوالۍ ترتیب شروع کړی دی په دغه اکټینګ کې خو به داسې مسله نه وي راغلی چې دا مشر دی دا کشر دی زه باید ته دا خبره ونه کړم او کله کله مثلا ستاسو په اکټینګ کې زه وینم چې جنجال پیښیږي دا شی خو به مخه نه وي نیولې یا هغه داسې دوی موږ په خوا د فلمونه کتله په پلار و زوی یا اصلي په پلار و زوی په فلم کې بل رول و یا په فلم کې به مطلب زوی داسې کار کوي چې د پلار مخته هغه نه کېږي نو موږ ورته حیرانه شو دا دې څه دي بس هغه ته په کتو سره د هغه په عادت سره یا د هغه په تمثیل سره نور دی تر ما باندې کانو مشر نو نور په عام ژوند کې ما ورته سم داسې قدر مو درلود او چې ټیک داسې بیا زه دی نه ګورم ما مشر یو ماته یو کشر دی اکټر ما ځوازه ته اکټر یاد دی ممثل په سترګه ګورم ویډیو او دا څه نور په کې بس سم دی ما مشر رښتیا تاسو یو بله خبره مو وکړه چې مینوال را باندې راټولېږي هر ځای مو مثلا را سره مخ کېږي زړه یې غواړي چې را سره کښېني خبرې ورسره وکړو یا خبرې را سره وکړي زه چې څومره معلومات لرم فکر کوم تاسو کندهار کې د واوا په نوم باندې یو خوړنځای هم لرئ هلته داسې کسان درځي چې هغه ستاسو لیدو ته درځي چې مثلا دا هغه کسان دي چې پر فیسبوک یا ټیک ټاک باندې ویډیوګانې جوړوي راځي هلته به یو جوس هم وچښو دوی سره به ووینو خبرې به هم ورسره وکړو په دا بانه باندې احساس کړی مو ده چې داسې کسان درځي دا اوس هم موږ دلې ناست زه موږ په دوکان کې ناست یو دروازه مو بنده کړې ده ملګري تېرېږي بس د هماغه ځای لاس سره پورته کړو یعنې د نوي نظام راتګ سره عموما ځینې کارونه سره ټکني شوله خو وروسته تر دا اوس کشني اختر راوروسته دومره خلک راځي د لیدلو دپاره د لیدلو تر څنګ بس خامخا جوس څښي یا د خوراک یو شی خوري نو هغه تشه بېرته ډکه سوې ده چې هغه پر کاروبار څه منفي تاثیر سوی هغه تشه بېرته ډکه سوې ده ستاسې د ولایت څخه د هلمند څخه دونه ملګري راځي چې بیخي د منلو وړ نه ده په ورځ کې 3 4 5 تر 10 پورې حتی تر 15 کسانو پورې روزانه د هلمند ملګري راځي 15 ساعته دا خبر ده د 14 په یو مټر کې راځي نو اوس تقریبا د دکاندارۍ باندې ماشاءالله بس ډېر ښه تاثیر کړی ډېری خلک دې دپاره راځي چې موږ وویني انو په دې پلمه راسي بس یو جوس هم وڅښي یا د خوراک دپاره څه وغواړي په ضمن کې یو مجلس وي بانډار هم سره وکړو یو عکس هم سره واخلو د دې اختر رئیس موږ تقریبا په زرهاو عکسونه موږ اخیستي ډېر ښه نو دغه مزاحمت هم یو څوک چې راځي هغه یوازې د خوراک دپاره نه راځي تاسو په کار باندې اخته یاست هغه به زړه دی چې تاسو ورسره کښېنئ بانډار ورسره وکړئ یا مثلا تاسو سره خبرې وکړي عکسونه ورسره واخلئ مزاحمت هم دی یو قسم دغه دی داسې اوس مو پرون مې ده ته ویله وړ به ورځ مهال اوس مو لکه ډاکټران وخت ورته ټاکلی چې سهار د 9 بجو څخه تر 1 بجو پورې موږ تقریبا ډېر نه یو مصروفه نو ملګري راسي مینوال راسي
بانډار مجلس هم ورسره کولی شو، عکس دپاره هم ورته راوتلی شو د اشپزخانې څخه. بعد د هغه نو بیا کار شروع کېږي تقریبا تر شپې 11:30 بجو پورې. یعنې موږ اوس وخت ورته ټاکلی دی، بس پر کاونټر باندې بل کشر ور ناست دی یا بل خدمتګاره چې دی د هوټل، هغه بس اتومات خلکو ته وایي د کار په جریان کې وایي دوی نسي راوتلی مصروفه دي، نو که لیدو ته راغلي یاست بیا ماښام لخوا راځئ 10 بجو وروسته راځئ. هغه ته باور وکړه خلک بس د 10 بجو وروسته چې کوم وخت مو ښولی ځان راورسي. دا برایي د ګیرجنګاله څه ملګري راغلي 4 کسه ګیرجنګاله راغلي وه، 5-6 کسه د کوټې وه. یعنې ماخستن چې دکان بند شي تقریبا بس بانډار شروع شي، داسې وګرځئ میز په دکان کې جوړي، بله څوک د کوټې، څوک د چمن، څوک د بولدک، څوک د لې د کندهار د ښار ملګري بس راځي. هغه د اکسو وخت مو اوس ورته پرې کړی دی، د کار په مابین کې مزاحمت نه جوړېږي. ښه 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 ډېر ښه. او یو ویډیو چې ما وکتله تاسو ته داسې یو څوک راغی چې تاسو یې مینوال واست، بالاخره هغه جوس وچښئ، پیسې نه یې ورسره او تاسو بیا صفایي ورباندې وکړه. په خپلو مینوالو خو به صفایي نه کوئ د هوټل؟ دا چې هر ملګری چې راسي دا ویډیو کتلي وایي وروره موږ پیسې درکوو، صفایي په نیت نه یې راغلی. نو دا هغه صرف یو طنز دپاره و، یو د خندا بڼه یې درلوده. او بالکل رښتیا هم. او یو خبره چې بلې هغه څوک وایي چې مثلا په د باندې غټ سلیبریټي غټ شخصیت مګر کور ته د کور اشخاص ورباندې خبر هم نه وي چې دا داسې کار کوي. په تاسو باندې کور کې مینوال خبر دي، د کور کسانو مینوال لري هلته چې هغوی هم خبر دي چې زموږ نارینه چې ځي د دې سره په څنګ کې چې مثلا یو کار کوي، یو خواري کاږي، هلته خلک مینوال لري د هلمند د کوټې د هغه ځای څخه لیدلو ته راځي؟ داسې ډېر نه دي خبر، ځکه زموږ په کور کې تر اوسه تلویزیون نشته، زموږ په کور کې غټ ټلیفون څوک نه لري، د کورنۍ په غړو کې البته موږ وروڼه لرو، نو بس زموږ د خولې خبرېږي. یعنې خبر دي چې دا خلک د هوټل یا د رسټورانټ تر څنګ یو بل کار هم کوي، دونه خبر دي. نور موږ الحمدلله کومې مشر ورور دی هغه هم تمثیل سره علاقه لري، د وخت تمثیل کړی دی، موږ چې څه یو د هغه د وجې یو او پاته سو بیا وروسته دوه ورور مو دی هغه د سندرو سره علاقه لري، د شعر شاعري سره علاقه لري، بیا زه یم، بیا دی، بیا تر ما بل کشر دی، تر ده کشر دی البته. نو موږ ټول داسې د رسنیو سره یا د دې سره په راز پاتې شوي یو داسې. بالکل. او چنار صاحب تاسو یو پاڼه لرئ چې په هغه کې تاسو د ځینو کارتوني برخو یا ویډیوګانو یا ځینې کلیپونو ژباړې کوئ، د هغه سلسله څنګه روانه ده؟ خلک ورڅخه راضي دي که نه دي؟ هغه ما یو کوچنی ویډیو دا د خندا دپاره ډېر دلچسپه وه. ما یو کوچنی کلیپ پورته کړي، هغه د خلکو زیات پاړ خبره مې بس ویډیو مې دا شروع کوم، دا د شپږ مې ورسول، یوازې مې اوازونه ټولې کولې خپله کوي. نو د خندا دپاره ډېر یو لوی شی و، یو غټ و، مګر ځینې داسې خبرې داسې پکښې کې وې چې هغه باید د کوچنیانو مخته ونیسي، یا کوچنیان باید هغه وانه کړي. نو ځینې داسې خلکو راته وویل چې مطلب دا د کوچنیانو باندې باید سړی وانه وړي، د کوچنیانو کار نه کوي، او کارټون ډېر د کوچنیانو شي. نو بس بیا مې هغه ته دا چې کېږي، بیا مې هغه سړی بس ما موږ ستاسو دپاره جوړوو، داسې اعتراض لري یا کوم لري نو نه جوړوو، دې هېڅ مشکل نشته. نو بیا مې هغه پرېښود. بالکل. اوس راتلونکي پلانونه مو څه شی دي؟ همداسې روان اوسئ، په اراده لرئ چې همداسې کار وکړئ، که نور پلانونه هم لرئ چې تر دې لا هم بهتره شي، لا هم ښه شي؟ خو یا انشاءالله په راتلونکي کې نیت دې ته دی چې موږ خو خپل پروډکشن درلودی، ما څخه چې دا ورته یادول وکړو چې مشر ورور تقریبا هر څه پراته دي، هر څه سامان آلات بس هغه دی چې وخت نه لري. انشاءالله د لوی اختر وروسته مو نیت دی په دې ژوند وکړو چې د یوټیوب فعالیت هم شروع کړي، چې اوس خو یوازې کمپلیټ یا نیت مو دی چې ولس کې اته چې ډرامه چې دا جوړ کړو، دا ټولنې په دغه موضوعات نو هغه ته مو نیت دی انشاءالله هغه چې موږ اختر د هر څه په موبایل باندې، نو بیا مو نیت دی چې کیمرې وو، کمپیوټر وو، ایډیټ واخلو، نو هغه بس څه وخت غواړي، نو هیڅ. بالکل بالکل. زهر صاحب ستاسو سره خبرې ډېرې زیاتې دي او ډېر خوند کوي سړی ستاسو سره خبرې کوي، ستاسو څخه اوري، مینوال هم ډېر علاقه لري چې ستاسو څخه ډېرې خبرې واوري.
یوه خبره که چیرې مثلا تاسو د خپلو مینوالو ته کوئ هغه به څه شی وي چې تاسو یې ورته وایاست او دا هم راته ووایاست چې ځینې زموږ په ټولنه کې بد رواج دا دی چې یو ممثل یا یو اکټر چې اکټینګ کوي هغه خلک په عام ژوند کې هم د هغه څخه دغسې برخورد غواړي مثلا په بانډار کې په هوټل کې پر لاره باندې ستاسو خو به دا غوښتنه نه کېږي که چیرې دا غوښتنه کېږي دا هم ورته ووایاست چې موږ څخه یوازې د سکرین پر مخ باندې اکټینګ وغواړي په عام ژوند کې مه رسپاست ډېر ښایسته ټکي ته دې اشاره وکړه پاڅون صاحب محترم د ملګري راځي نو بس بې اجازې ویډیو چالانه کې بس ځان یې پکښې راوستلی یا ملګري راوستلي په ویډیو کې ما ته وایي ته یو ټوکه وکړه موږ به درباندې وخاندو یا مثلا زه سم جدي مجلس ورسره کوم خبرې ورسره کوم دوی ته خوند نه ورکوي د ځینو ته البته وایي په ویډیو کې یو رقم یې دلته بل رقم یې دا اوس څه رقم کار دی موږ د نیت باد دی او خوند نه درکوو څنګه کار دی ته باید یو ټوکې وکړې ته مسخرې وکړې یا مثلا په ښار کې پر موټرسایکله روان یم هغه ځینې ملګري چې ومې پېژني په داسې انداز غږ کوي فقط لکه یو غل لکه یو مجرم چې تېرېږي اوغه دې روان دی هغه دی یوټیوبر اوغه دی بله سړی اریان سي چې هغه نه دې پېژني هغه به څه فکر کوي چې دا څوک دی چې خالد دی نارې کوي هغه دې روان دی اوغه دې تېر سو ار دی خو دا دی ولاړ دی ار دلته چې شته نو دا ځینې خبرې ستا نو هغه زموږ ټولنه ده دا زموږ د ټولنې وګړي دي ګیله نه ځینې کومه بس فقط یو غوښتنه دا ځینې کوم چې مثبت اوسئ په ژوند کې په هر کار کې مثبت اوسئ منفي فکر مه کوئ منفي کمنټ مه کوئ که ښه نظر یو ښه موضوع ښه هغه درته معلوم وي را سره شریک یې کړي نو پر هغه ویډیو درته جوړه کړو خو هغه ستا خبره ده چې ټوکې و مسخرې و دا زما څه د سکرین پر مخ وغواړي نور په عادي ژوند کې زم د عامو وګړو په څېر زم یو عام ډېر عام انسان یم نه هر ځای داسې کولی شم چې زه دې نو پرله پسې خلکو ته مسخرې واورولی شم خلک دې وخندومه دغه چې موږ جوړوو په دواړو ما ته د یادونه که کار کوو پر ویډیو باندې ډایلاګونه لیکل کېږي بیا په هغه کې ایډیټ راځي نو بالاخره دې ته ورسېږي چې سړی وخندولی شي او داسې هغه بالبدیهه شی نه لرو چې هر ځای څخه خلک پوښتنه وکړي هر ځای دې وخندولی شي بلکل رښتیا هم نو زه ستاسو د کار څخه یو قسم خوند اخلم ماته زه خپله ستاسو یو د شو مینوالو څخه یم هیله به مې دا وي چې تاسو همدا خپل کار ته همداسې ادامه ورکوئ د ټولنې هغه اړخونه چې مثلا هغه باید اصلاح سي هغه په داسې شکل باندې خلکو ته ورسوي چې هم ورباندې وخاندي هم ورته متوجه سي او هم یې اصلاح کړي نو ډېره زیاته مننه د وخت راکولو دغه چې د روسیې او اوکراین جګړه روانه ده د دې په اړه تاسې څه وایاست ستاسو څه نظر دی زه خو هم دوستم په ملامت دی دوستم په ملامت دی دوستم و روسیه او اوکراین څه سره وایي هله ستا سر نه په خلاصېږي دوستم په ملامت دی په ګرد باندې پر فیسبوک خو دې داسې ښه لیکنې وینو او داسې ښه پوسټونه دې وینو دلته او د فیسبوک خبرې دې ډېر سرجلالي ولې فیسبوک کې خو زه چې د هر چا لیکنه مې خوښه سي د خبریالانو نورې نه بلا را واخلم هغه لیکنه په خپل فیسبوک کې کښېږدم بلا یې پسې ورلا کړم